د یو خوندي ژوند هیلې د خپلو اولادونو لپاره د یو روښانه راتلونکي خوب او د نوي پیل لپاره یو چانس. زموږ د زرګونو افغانانو هیوادوالو لپاره استرالیا تل د دې هیلو سمبول پاتې شوي. خو دې خبرې ته د رسیدو لرې ډېری وخت سختې او اوږدې ښکاري. خو که زه تاسو ته وایم چې یوه بلې لار هم شته، یوه داسې لار چې په استرالیا کې د یوې ټولنې په مستقیم ملاتړ پرانیستل کیږي. سلامونه قدرمنو ملګرو، د کډوال خبرې چینل ته ښه راغلاست. نن غواړو د استرالیا د یوې تر ټولو مهمې بشردوستانه ویزې قلف په ګاډه خلاص کړو، د ټولنیز ملاتړ ویزا یا CSP. دا ویډیو تر پایه وګورئ ځکه داسې ټکي به درته وایو چې ستاسو برخلیک بدلولی شي. د CSP یا کمیونټي سپورټ پروګرام ویزا په حقیقت کې څه شی ده؟ داسې فکر وکړئ چې دا استرالیا ته یوه ټولنیزه بلنلیک په څیر ده. په دې لاره کې یوه ټولنه د خلکو یوه ډله یا یوه اداره په استرالیا کې ستاسو سپانسر یا حامی کیږي. هغوی نه یوازې د ویزې په اخیستلو کې له تاسو سره مرسته کوي، بلکې ژمنه کوي چې ستاسو د ورتګ په لومړي کال کې ستاسو ملاتړ وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږئ. د کور او کار له پیدا کولو نیولې بیا تر نوي ژوند سره تر اشنا کېدو پورې. دا ویزا په اصل کې هماغه دایمي بشردوستانه ویزا سب کلاس 202 ده، خو د یو ډېر ځواکمن مرستندویه ځواک په ملتیه. خو څوک کولی سي له دې طلایي لارې ګټه پورته کړي؟ راځئ چې شرایط یې په ګډه وګورو. د دې لپاره چې تاسو له دې پروګرامه ګټه واخلئ باید څو اساسي شرطونه پوره کړئ. وګورئ چې کوم یو یې په تاسو کې شته. لومړی باید له خپل هیواده بهر او له استرالیا بهر اوسئ. دویم په خپل هیواد کې له جدي تبعیض یا توپیري چلند سره مخ یاست. دریم ستاسو عمر باید د 18 او 50 کلونو ترمنځ وي. څلورم دا شرط ډېر مهم دی. ستاسو د انګلیسي ژبې کچه باید دومره وي چې د ویزې په مرکه کې او د ورځنیو چارو او کاري چاپیریال لپاره پرته له ژبالونکي خبرې وکولی شئ. پنځم باید د کار وړاندیز جاب آفر ولرئ یا دا ثابته کړئ چې داسې وړتیاوې او مهارتونه لرئ چې استرالیا ته په رسیدو په لومړیو 12 میاشتو کې له مالي پلوه خپلواک شئ. او تر ټولو مهم په استرالیا کې باید داسې حامیان ولرئ چې ستاسو لقطونه پر غاړه واخلي او تاسو یوې د دولت لخوا تایید شوې ادارې یا APO ته معرفي کړي. من اندېښمن کیږئ حتی که په استرالیا کې څوک نه پیژنئ، بیا هم یوه لار شته چې د ویډیو په پای کې به یې درته ووایم. په دې لاره کې تاسو یوازې نه یاست. دوه کلیدي ډلې له تاسو سره مرسته کوي. اول استرالیایي حامیان. دا کیدای شي اشخاص، کرنۍ یا حتی یو کاروبار وي. هغوی ستاسو د ویزې لقط، د الوتکې تکټ او ستاسو د ژوند لومړني لقطونه ورکوي او دولت ته د یو کلن مالي ملاتړ ژمنه ورکوي. دویم د APO ادارې. دا د استرالیا د دولت لخوا تایید شوې ادارې دي چې د یو مسلکي وکیل او لارښود په څیر عمل کوي. هغوی ستاسو دوسیه څیړي، تاسو د کار فرصت سره نښلوي او ستاسو د ویزې غوښتنلیک دولت ته استوي. تاسو په مستقیم ډول د CSP لپاره غوښتنه نشئ کولی. حتما باید د دې ادارو له لارې اقدام وکړئ. راځئ رورې خبرې وکړو. دا لاره لګښتونه لري، خو ښه خبر دا دی چې د استرالیا دولت د دې ویزې لګښتونه کم کړي دي. د اصلي غوښتونکي لپاره ټول شاوخوا 2060 استرالیایي ډالره چې په 2 قسطونو کې ورکول کیږي.
او د ملګرو لپاره یعنی د میرمنې او اولادونو لپاره د ویزې فیس ختم شوی دی. دا یو ستر امتیاز دی. پام وکړئ. دا یوازې د ویزې دولتي لګښت دی. نور لګښتونه لکه د التکې ټکټ، طبي معاینات او هغه فیس چې اپو اداره یې د خپلو خدماتو لپاره اخلي هم شتون لري. نو ستاسو حامیان باید پوره مالی چمتووالی ولري. قدرمنو ملګرو، د ویډیو دا برخه تر ټولو مهمه ده. مهرباني وکړئ په غور یې واورئ. د ډیرو غوښتنو له امله د استرالیا دولت اعلان کړی چې د CSP دوسیې پروسس کول ممکن 8 کاله یا حتی ډیر وخت ونیسي. او تر دې هم مهم تکی دولت له اپو ادارو غوښتي چې تر سپتمبر 2015 پورې د نویو دوسیو منل په موقتي توګه وځندوي. دا خبره په څه معنا ده؟ آیا دا په دې معنا ده چې ناهیلي شو؟ هیڅ کله نه. دا په دې معنا ده چې تاسو یو طلایي چانس لرئ ترڅو ځانونه چمتو کړئ. یعنی تر هغه وخته خپله انګلیسي ژبه عالی کوچې ته ورسوئ، خپل کاري مهارتونه پیاوړي کړئ، خپل اسناد بشپړ کړئ او په استرالیا کې له احتمالي حامیانو سره اړیکې جوړې کړئ ترڅو کله چې پروګرام بیا پرانستل سي تاسو لومړی کس اوسئ. دا د ماراتون ځغاسته ده، نه د لنډ واټن ځغاسته. فرض کړئ تاسو دا سخته لاره تیره کړه او ویزه مو ترلاسه کړه. استرالیا ته راغلاست. تاسو له لومړۍ ورځې دایمي اقامت لرئ، یعنی د کار او زده کړې بشپړ حق لرئ. د میډیکیر روغتیایي خدماتو څخه ګټه پورته کولی شئ. د انګلیسي ژبې وړیا ټولګیو یا EMEP/APL ته لاسرسي لرئ. او تر ټولو مهم، تاسو د یو استرالیایي وګړي په څیر له ټولو کاري حقونو څخه برخمن یاست. ستاسو APO اداره او حامیان به په لومړي کال کې ستاسو ترڅنګ وي ترڅو داد ترلاسه کړي چې تاسو په دې نوي هیواد کې یو پیاوړی پیل لرئ. ښه، راځئ چې یې لنډیز کړو. د CSP ویزا استرالیا ته د رسیدو لپاره یوه فوق العاده خو ډیره رقابتي او اوږده لاره ده. د 18 تر 50 کلونو عمر او کافي انګلیسي کلیدي شرطونه دي. تاسو مالی حامی او یوې APO ادارې ته اړتیا لرئ. د انتظار وخت ډیر اوږد دی، نو له نن څخه ځان چمتو کړئ. د دوسیو منل تر سپتمبر 2015 پورې ځندول شوي، نو حتما د APO ادارو څخه وضعیت چک کوئ. اوس تاسو وار دی. همدا اوس 3 مهم کارونه وکړئ. لومړی، دا ویډیو له خپلو ټولو هغو ملګرو او خپلوانو سره شریکه کړئ چې استرالیا ته د کډوالۍ هیله لري. د دې معلوماتو شریکول کولی سي د یو چا ژوند بدل کړي. دویم، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګولې ترې هم فشار ورکړئ، ځکه کله چې دا پروګرام بیا پیل سي موږ به لومړی کس یو چې تاسو ته به خبر درکړو. دریم، په کمنټونو کې موږ ته ولیکئ. د دې لارې د اقدام لپاره ستاسو تر ټولو لوی خنډ څه دی؟ ژبه، د حامی پیدا کول او کلوکوت. موږ ټول کمنټونه لولو او په راتلونکو ویډیوګانو کې به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. په یاد ولرئ د کډوالۍ په لاره کې پوهه او خبرتیا زموږ تر ټولو لویه وسله ده. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بلې ویډیو هیله من او پیاوړي پاتې شئ.